په کومه ورځ چې موږ دوی ټول په یو ځای په خپله محکمه کې راپاڅوو بیا هغو خلکو ته چې شرک یې کړی دی وایو چې په خپل خپل ځای ایثار شي هم تاسې او هم ستاسې جوړ کړي شریکان بیا به موږ د دوی له منځه د بیګانه توب پرده ایسته کړو او د دوی شریکان به ووایي چې تاسې خو زموږ عبادت نه کوو زمونږ او ستاسې په منځ کې د الله شاهدي کافي ده چې که تاسې زمونږ عبادت کوو هم خو مونږ ستاسې له دې عبادت نه بیخي بېخبره وو په هغه وخت کې به هر څوک د خپلو کړو وړو خوند وڅکي ټول به د خپل حقیقي څښتن خواته ور وګرځول شي او هغه ټول دروغ چې دوی جوړ کړي وو ورک به شي له دوی نه پوښتنه وکړه څوک تاسې ته له اسمان او ځمکې نه روزي درکوي دا د اورېدو او لیدو قواوې د چا په واک کې دي څوک ژوندی له مړي او مړی له ژوندي راباسي څوک د مخلوقاتو د دې نظم تدبیر کوي هغوی به ارومرو ووایي چې الله ووایه نو تاسې د حقیقت پر خلاف تګ کولو نه ډډه نه کوئ په دغو صفتونو سره خو همدا الله ستاسې حقیقي رب دی نو له حقه وروسته له ګمراهۍ پرته نور څه پاتې شول ښه نو تاسې کومې خواته اړول کیږئ ای پیغمبره وګوره په دغسې نافرمانۍ غوره کوونکو باندې ستا د رب خبره ریښتینې شوه چې هغوی به منونکي نه شي له دوی نه پوښتنه وکړه ستاسې په انګېرل شوو شریکانو کې څوک شته چې لومړی پیدا کول یې هم کړي وي او دوهم ځل پیدا کول هم وکړي ووایه هغه یوازې الله دی چې لومړی پیدا کول هم کوي او دوهم ځل هم نو تاسې دا په کومه چپه لاره باندې خوځول کیږئ له دوی نه پوښتنه وکړه ستاسې په ګڼل شوو شریکانو کې څوک داسې هم شته چې د حق لوري ته رهبري کوي ووایه هغه یوازې الله دی چې د حق لارښوونه کوي ښه نو وښیي څوک چې د حق خواته لارښوونه کوي هغه د دې زیات وړ دی چې د هغه پیروي وشي یا هغه چې په خپله لاره نه مومي مګر دا چې ورته لاره وښودله شي ښه نو پر تاسې باندې څه شوي دي څنګه چپه چپه فیصلې کوئ حقیقت دا دی چې له دوی نه زیاتره خلک یوازې په انګېرنې او ګمان پسې روان دي په داسې حال کې چې ګمان د حق اړتیا یو بڅره هم نه پوره کوي څه چې دوی کوي الله ورباندې ښه پوهیږي او دا قرآن هغه شی نه دی چې د الله له وحي او ښوونې څخه پرته تصنیف کړی شي یعنې له الله پرته نورو ته نسبت ورکړی شي بلکې دا خو د هغه څه چې پخوا راغلي وو تصدیق او د الکتاب تفصیل دی په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د کائناتو د حکم چلوونکي له لوري څخه دی آیا دوی وایي چې پیغمبر دا په خپله تصنیف کړی دی یعنې په دروغو خدای ته منسوب کړی ووایه که تاسې په خپل دغه تور لګولو کې ریښتیني یاست نو د ده په څیر یوه سوره تصنیف کړې راوړئ او له یو خدایه پرته چې نور هر څوک راغوښتلی شي د مرستې لپاره یې راوغواړئ اصلي خبره دا ده چې کوم شی چې د دوی د علم په احاطه کې نه دی راغلی او د کوم شي راتلونکی چې د دوی تر نظر لاندې نه دی راغلی دوی هغه ارومرو په اټکلي ډول دروغ وګاڼه په همدې ډول خو له دوی نه مخکې خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي دي نو وګوره د هغو ظالمانو څه عاقبت شو له دوی نه به ځینې خلک په دې کتاب ایمان راوړي او ځینې به یې را نه وړي او ستا رب هغه مفسدان ښه پیژني که دوی تا دروغجن ګڼي نو ووایه چې زما عمل زما لپاره او ستاسې عمل ستاسې لپاره دی څه چې زه کوم د هغه له مسؤلیت نه تاسې خلاص یئ او څه چې تاسې کوئ د هغه له مسؤلیت نه زه خلاص یم په دوی کې ډېر داسې خلک دي چې ستا خبرې اوري خو آیا ته به کاڼه واوروې که هغوی په هیڅ باندې هم ونه پوهیږي له دوی څخه زیاتره کسان دي چې تا ته ګوري خو آیا ته ړندو ته لاره ښیې که هغوی هیڅ نه ویني حقیقت دا دی چې الله پر خلکو ظلم نه کوي خلک په خپله پر خپل ځان ظلم کوي او په کومه ورځ چې الله دوی راپاڅوي نو همغه د دنیا ژوند به دوی ته داسې ښکاره شي چې ته به وایې دوی صرف پوره 1 ساعت په خپلو منځو کې د پیژنګلوۍ دپاره ځنډېدلي وو په هغه وخت کې به په پلټنه ثابته کړی شي چې په واقع کې هغه کسان سخت له زیان سره مخامخ شول چې له الله سره یو ځای کېدلې دروغ وګڼل
او هیڅکله هغوی پر سمه لاره نه وو. او کوم ناوړه سرنوشت څخه چې موږ هغوی ویروو د هغه یوه برخه به موږ ستا په ژوند کې دروښیو یا به له هغه نه مخکې تا واخلو. په هر حال د دوی راتګ زموږ خواته دی او دوی چې څه کوي الله ورباندې شاهد دی. د هر امت لپاره یو پیغمبر دی، نو کله چې کوم امت ته د هغه پیغمبر راځي نو د هغه فیصله په پوره عدالت سره کیږي او پر هغه باندې به یو بڅری ظلم هم نه کیږي. وایي که ستاسې دا اختار رښتیا دی نو دا به کله ترسره کیږي؟ وایه زما په واک کې د خپل ځان ګټه او زیان هم نشته. هر څه د الله په خوښې پورې اړه لري. د هر امت لپاره د مهلت یوه موده ده. کله چې دا موده پوره کیږي نو پوره 1 ساعت مخکې والی او وروسته والی به هم نه وي. دوی ته ووایه تاسې کله په دې غور کړی دی چې که د الله عذاب په ناڅاپي ډول د شپې یا د ورځې راشي نو تاسې څه کولی شئ؟ ښه نو دا کوم داسې شی دی چې د هغه لپاره مجرمان تلوار کوي؟ آیا کله چې هغه عذاب پر تاسې راپرېوځي په همغه وخت کې به یې ومنئ؟ اوس ځان ژغورل غواړئ په داسې حال کې چې تاسې په خپله د هغه د چټک راتلو غوښتنه کوله. بیا به ظالمانو ته وویل شي چې اوس د ابدي عذاب خوند وڅکئ. څه چې تاسې ګټئ د هغه له مجازات نه پرته بله څه بدله تاسې ته درکول کیدی شي. بیا پوښتنه کوي آیا په واقعي ډول دا رښتیا دي چې ته یې وایې؟ ووایه زما پر رب باندې قسم دا بیخي رښتیا دي او تاسې دومره زور نه لرئ چې د هغه د منځته راتګ مخه ونیسئ. او له هر هغه چا سره چې ظلم یې کړی دی د ځمکې د مخ شتمني هم وي نو له هغه عذاب نه د ژغورل کېدو لپاره به په جریمه کې د هغې ورکولو ته حاضر شي. کله چې دا خلک هغه عذاب وګوري نو په زړه کې به پښیمانه شي، خو د هغو په منځ کې به په پوره عدالت سره پریکړه وشي. هیڅ ظلم به پر هغو باندې نه وي. واورئ په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د الله دي. واورئ د الله وعده رښتیا ده خو زیاتره انسانان نه پوهیږي. هماغه ژوند بخي او هماغه مرګ ورکوي او د همغه په لوري ستاسې ټولو ورګرځېدل دي. ای خلکو تاسې ته ستاسې د رب له لوري نصیحت راغلی دی. دا هغه شی دی چې د زړونو د ناروغیو شفا ده او د مؤمنانو لپاره هدایت او رحمت دی. ای پیغمبره ووایه چې دا د الله فضل او د هغه مهرباني ده چې دا شی واستو. په دې باندې خو باید خلک خوشحالي وکړي. دا له ټولو هغو شیانو څخه ډېر غوره دی چې خلک یې راغونډوي. ای پیغمبره دوی ته ووایه تاسې کله په دې کې فکر کړی دی چې کومه روزي چې الله تاسې ته راکوزه کړې وه له هغې تاسې په خپله ځینې حرام او ځینې حلال وګرځول. له دوی نه پوښتنه وکړه الله تاسې ته د دې اجازه درکړې وه او که تاسې پر الله باندې دروغ تړئ. کوم کسان چې پر الله باندې دا دروغ تړي د هغو څه ګمان دی چې د آخرت په ورځ به له هغو سره څه معامله وشي. الله خو پر خلکو باندې د مهربانۍ نظر لري خو زیاتره انسانان داسې دي چې شکر نه باسي. ای پیغمبره ته چې په هر حالت کې اوسې او له قرآن نه چې هر څه اوري او ای خلکو تاسې هم چې څه کوئ د هغو ټولو په دوران کې مونږ تاسې ګورو. هیڅ د یو بدسري په اندازه شی په اسمان او ځمکه کې داسې نشته نه وړوکی نه غټ چې ستا د پروردګار له نظره پټ وي او په یو روښانه دفتر کې درج نه وي. واورئ څوک چې د الله دوستان دي ایمان یې راوړی دی د تقوا کړنلاره یې غوره کړې ده پر هغو باندې کومه ویره او کړاو نشته. د دنیا او آخرت دواړو په ژوندانه کې د هغو لپاره زیری دی. د الله خبرې نشي بدلیدلی. همدا لوی بریالیتوب دی. ای پیغمبره دا خلک چې په تا پورې کومې خبرې تړي هغه دې تاون نه ځوروي. عزت په تمامه معنا د خدای په واک کې دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. خبر اوسئ د آسمانونو اوسیدونکي وي که د ځمکې ټول د الله ملکیت دی.
او کوم کسان چې له الله څخه پرته له ځانه جوړ کړو شریکانو ته بلنه ورکوي هغه خالص د وهم او انګیرنې پیروان دي او محض یې اټکلونه کوي.